لکه زمونږ د زمانې پرنګي چرګم بهر نشي وتلی چرګم بې ځایه انډه نشي اچولی ولې کوی چولو کیدای شي که مسلمان پرې برابر شي العالمین دا شانتې امن راوستو چې امیر المؤمنین ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنهم هغوی به په مدینه کې هم دا شانتې ګرځېدل د شپې او د ورځې دا به پکې نه و چې هلکه څوک به حمله وکړي خلک به چې تلل په امن باندې به تلل ولې وجه دا و چې دین اسلام په دې خلکو باندې غالب و دیو جن عمر فاروق رضی اللہ عنہ به دعا کولا ولی الله مال شهادت مرګ را کی فی بلد رسولک استاد دی رسول په خار کی په مدینه کې مال شهادت مرګ را کی خلق بویل ویل موږ د دې دعا ته تعجب کولو چې شهادت هم غواړي او په مدینه کې غواړي چې هغه د امن زیره الته کې څوک چاته تیز خبره نه کوي الته کې جنگ جګړه نشته دی الته کې د غلا خطر نشته دی سوچا ایمان و ایمان دلته کې بسنګ د شهادت ملو شي زاغه شانتی او امنو نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایله یو کسب د صنعان روان شي حضرموت لیکن د الله نه ما سوا به بل چان نه یریږي او دارنګا خلق به په ګډو او چلو باندې نه یریږي مگر د شر مخنا یعنی د زمرو لیوانو نه به یریږي خود بل سره باندې یریږي چې یاره چې څوک به را نه پټه کی لکه زمونږ د زمانې پرنګي چرګم بهر نشي وتلی چرګم بې ځایه انډه نشي اچولی ولې کوی چولو کیدای شي که مسلمان پرې برابر شي ویخلی